السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دی وخت موږ د بشخالي نه روان شو او چکدرې ته به ځو. چکدرې نه پس بیا معلم جبې ته ځو. مغاز صاحب دی راسره، حبیب دی، ارشد بابو دی او حذیفه دی او زه ورسره یم ابوطلحه. نو دې نه مخکې به ځو، نور به تاسو سره ویډیو هم شیر کړو. مونږ سره راځئ. مزل به څونه پاتې ده؟ انشاءالله دونه به نیمه ګنټه کې به کامران اوخ په بشخالي کې لوبیا خرڅوي. دا کامران دی، دا ورپسې حبیب استاد مشینان والا بشخالي، دغه محاذ خان بشخالي کې فروټ خرڅوي وروره، او دا بابو خان زوی حذیفه، او دا بابو او دا ابوطلحه شین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کیمرا کې مونږ سره حبیب استاد نه راته، مونږ به دلته تصویر دا جوړ کړو. دا د هغه شکل دی، د حبیبو ټوپۍ مته جوړې ده. نوره ویډیو کې به تاسو وینئ. وخت کې مونږ معلم جبې ته رالو او د دې ملګرو داسې څونه چې ارمان و هغه حساب له خدای پاک چې کوم دی نو وارم برابر کړه. ورکوي ورلا می ورکي سپینی پګړای را پوسی زی خونډای شما پپلار می بلا جرګو کا او قدر یې نکړه پړم بیچار بنګ بزونا په نصیب په می پرتوا او چرته زمانہ زکو بدن چرته غمونا او چاته بتور چاته بسپین یہ مات د زرو کټوره کاری میانا جانان دعا قدم یو کړه او پتن می هوري اړوي پنا کړما او د نمشپی بیدار اوسا او د دروازې زنجیر برورو شرنګو ما او سپوږمۍ د بیرې سر لراغلا جینرا نغلا شوګری ورته کوما پنی مشپا د کلی راغلم
په خوبو تا اشنا بسوک راویښوینا او کلی تستا یما راغلی مخ تیرا سرګن کا ډېر مې ارمان دی کلی تستا یما راغلی مخ تیرا سرګن کا ډېر مې ارمان دی څوک چې د یار کلی ته لاړ شي چې بې دیدنه ترې راځي نو مړ دې شي نه او دیدن د سر په بدن دی چې سر ساتي خوري به وکړي دیدنونه چا راته وی جانان دې تور دې ما پرنا لیدل نه دې تور به وینا او د بیوفا سړی اولادا چرته په یاد کې دی رازم که خیر دکړه ما اول بستا په انتظارم اوس د خپل خوب په انتظار یم ناراضی نا